په ننګرهار کې د شفتالانو حاصلات سږکال ډېر ښه دي. موږ په همدغه باندې یوه ځانګړې خپرونه لرو. ما په خپل هم تعلیم کړی دی که لیک لوس یو ځای کې منشیتوب میلاو شي بس یو ځای یو داسې ځای راشي چې هلته لیکلو څوک نه وي وایي لکه دا لیکل څوک کولی شي هم راوړئ چې لیکل زما وویني ووایي چې هلکه تا خو ډېر ښایسته لیکل کې. یو کارتن په څو دی؟ یو کارتن په 300 روپۍ 250 روپۍ 200 روپۍ. تاسې په دوکاندارانو په دې ریټ باندې پلورئ که نه مارکیټ ته وړاندې؟ نه مارکیټ ته. مارکیټ کې هغوی بیا په همدغه ریټ اخلي. منډۍ ته منډۍ له وړو هغې ځان بیا چې په څو لاړ. زه چې د شفتالانو ته ګورم ازبا خو زما لاسونه کنټرول کړي دي منډې وایي. خوراک خو داسې دی چې بس چې څومره وسله راغله خورو. خوراک څه پابندي نشته. پابندي نشته پر باندې؟ هېڅ پابندي نشته. خوراک کې هېڅ پابندي نشته. خپل مال دی پوه شوې دا چې کوم دی دلته بس بېغمه دلته خوراک کوي. مېلمنو ته پکې برخه ورکوئ؟ ولې نه، مسخه داسې نه شي مېلمانه په وچه پلان داسې ولېږي. نه نه چې هر څوک راځي خوراک پکې شته دی انشاءالله. ماشاءالله نو دا په کامه کې یو ستر باغ ده چې سږکال حاصلات هم ښه دي. تاسې د هېوادوال ګورئ لګیا دي شفتالان ټولۍ. دا فکر کوم چې کوم بل ولایت ته بیلیږي. دا تاسې کوم ولایت ته لیږئ که نه منډۍ ته وړئ؟ بره کابل ته لږ ګرمي هم ډېره زیاته ده. تاسې هم طبعا ښه ستړي یاستئ. بس څه وکړو نو رزق خو به ګټې بچو لکه خامخا بس تاسو شاجي کاکا په دغه سپینه ږیره باندې همت کوئ همدا کافي ده. هغه ډېر ځوانان په همدې ځوانۍ کې قلارې پراته دي وایي کار مار نشته خو تاسې بیا په دې عمر کې مې همت کوئ. ستاسې همت واقعا د ستایلو دی. سلام 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 د وطن هر یو اوسیدونکو ته هر یو وطندار ته هغه که داخل په هیواد کې د کله هیواده بهر دي. په ننګرهار کې د شفتالانو حاصلات سږکال ډېر ښه دي. موږ په همدغه باندې یوه ځانګړې خپرونه لرو. زلمی زایل یم د کمرې په چارو کې راسره سراج الدین پژواک صاحب دی. راغلی یو د کامې ولسوالۍ ته. دلته نو د شفتالانو یو ستر باغ ده چې سږکال ماشاءالله حاصلات هم ډېر ښه دي او رسېدلي دي. دوی دغه حاصلات بازار ته وړاندې کوي. په همدې باندې یوه ځانګړې خپرونه له دوی سره ثبت کوو، له دوی سره غږېږو چې دغه باغ څومره دی، څومره حاصلات ورکوي، څومره حاصلات دوی لیږلي نورو ځایونو ته. په همدې تړاو ځانګړې خپرونه ده. ملتیا مو وکړئ، تر وروستیو شېبو پورې راسره واوسئ.
بیا هم ستړي مه شئ، سلامونه، وخت مو پخیر. د باغ داخل ته راغلي یو. دلته ځینې هېوادوال لګیا دي چې د همدې باغ وطني حاصلات شفتالو وشکول دلته په کارتنونو کې ږدي. فکر کومه دوی له دې ځایه بیا د نورو ولایتونو ته لیږي او په هغه ځای کې بازار ته وړاندې کوي پلوریا. په همدغې ترتیب به راځو، دلته به له خپلو هېوادوالو سره غږېږو، مرکه به کوو، د دې باغ په تړاو به ترې معلومات ترلاسه کړو چې دا باغ په څومره ځمکه کې ده، سږ کال یې حاصلات څنګه دي، څومره حاصلات لري او په همدې ترتیب بازار څنګه دی چې په بازار کې د دې خرڅلاو په اوس وخت کې څنګه دی. همدې په تړاو به له خپلو هېوادوالو سره غږېږو. سلام علیکم. زه به ملګری تا خواته راشم، صحیح ده؟ همده خواته ورشم، ولې تا خواته؟ مونږ خبره نشو کولی چې خدای تعالی مجاوز خاصه خبرې کوي، خبرې نشم نه خبره خو کوو. دا لږ تیز دی که نه خبرونه، دا لږ تېز دی که نه؟ بس تا به مو همدې سره به خبره وکړو، نو صحیح ده؟ بلکل همدې سره خبره. هېوادوالو تاسې ګورئ نو دغه ملګری لګیا دی، دغه کارټونونه را به ټیپ کوي او فکر کوم دا بیا دوی بل ځای ته لیږي. له همدې ورور سره غږېږو. سلام ورور، ستړی مه شې. وعلیکم السلام. ته ستړی مه شې، ښه جوړې. خیر اوسې، مننه. نوم مبارک دی؟ ریاض. ریاض. تخلص نشته؟ ریاض افغان. ریاض افغان. د ډېرو افغانانو تخلصونه همدا رقم دي، پای کې افغان. څنګه؟ بالکل ولې. دا باغ ستاسې خپل دی؟ او انشاءالله. دا څومره ځمکه کې دی؟ دا په څومره ځمکه کې دی؟ دا ولا که پوهېږو نو دا بس 4-5 جریبه کېږي. ها، سږ کال حاصلات څنګه وو؟ بس ښه وو، ګزاره یې کوله. بازار ته خو تاسې وړاندې کړي دي فکر کوم؟ وړاندې کړي م دي. ښه، بازار کې څنګه ښه تقاضا دي یې ماشاءالله، خلک اخلي؟ الحمدلله. او ښه دي. دا خو د وطن حاصلات دي که او نه؟ کم بالکل. نو هر سړی باید له دې نه استفاده وکړي، ځکه دې ګټه تا ته رسېږي، ما ته رسېږي، هر دې چا وطن ته ته رسېږي، ګټه او رسېږي همدې که نه؟ وطن ته رسېږي. ته اوس دغه کارتن لګیا پیک کوې، دغه یو کارتن په څو دی؟ یو کارتن په 300 روپۍ، 250 روپۍ، ها، 200 روپۍ. تاسې په دوکاندارانو په دې ریټ باندې پلورئ که نه مارکېټ ته وړاندې؟ نه مارکېټ ته. ها، مارکېټ کې هغوی بیا په همدغه ریټ اخلي، هغوی بیا منډۍ ته منډۍ له وړو هغې ځان بیا چې په څو لاړ. په بازار کې به په څو وي؟ بازار په کې عامو دوکانونو کې عامو دوکانونو کې ولا که پوهېږم نو خاص پته موږ ته نشته دی. هغوی به خپله ګټه پې خپله اچوي. ګټه به بیا اچوي. که تاسې ډایرکټ مثلا دا یو څه د دوکاندارانو سره خبره وکړئ که نه، په هغوی باندې وپلورئ، نو اخر نه راځي تاسو ته؟ نو پوهېږم نو هغې سره موږ خبره نه ده کړې، موږ یې ډایرکټ منډۍ ته لېږو. منډۍ ته لېږو. حاصلات سږ کال د دغه څومره دي حاصلات ستاسې په نظر چې دا به څومره حاصل ورکړي؟ دا که ورکړي 4-5 زره پیټۍ ورکوي انشاءالله. بس رب دې وکړي چې بازارونه یې له دې نور هم ښه شي، ځکه ګټه موږ تاسو ته ورسېږي. کور دې ودان. وروستیو کې هېوادوال ته څه پیغام لري؟ والله څه به ووایو، نه څه پیغام یې څه خو ورته ووایه که نه؟ نه څه به ووایو. دا راته ووایه، کله چې ډېر ستړی شي، لګیا یې کار کوي، ستړی شي، ځان سره خو کم ترنم یا زمزمه نه کوي یا کوم وخت کې ټپې مپې خو نه څه نه وایي ځان څه سره؟ به ووایو نو والله که څه نه راځي څه به ووایو. خو زه خپله چې کله یوازې یا مثلا ټپې ځان سره وایم یا خبرې کوم بعضې وخت چې ډېر ستړی یم، زه بس دې مزدورانو ته لږ داسې خار راخار شم، نور څه نه وایم. بس لږ مې د یو ملګري سره لږ جوړه ده، همدې ته پکارېږم راپکارېږم. مسخه ډېرې په عذاب نه کې بیا ورته باغ پرېښیم زه به نه مړه چېرته تښتې ځینو بیا به دې کار هم پاتې ګوره. نه نه انشاءالله. ډېره مننه کور مودان. درنو هېوادوالو، دغه ټول شفتالان ماشاءالله ماشاءالله راوګورئ، دا زمونږ د خپل هېواد دي، د خپل وطن حاصلات دي. له تاسو مو غوښتنه دا ده چې تاسې هڅه او کوشش دا وکړئ چې له خپلو وطني حاصلاتو استفاده وکړئ، ځکه د دې ګټه زموږ وطن ته رسېږي. دا ملګری هم لګیا ده تیاره، بس مفت دی فري لګیا دی. څنګه یې ښه یې بخیر یې؟ نوم دې څه شی دی؟ راشد. راشده. دا شفتالان خورې ته څه ونه وایي؟ هغه ډېر پکارېږي ګوره. نه دی کاري. ښه، باغ هم خپل دی؟ نه. نو څنګه چکري راغلی که کار کوې پکې؟ کار کوې پکې ماشاءالله. څو روپۍ درکوي درته؟ 2,500 2,500 روپۍ. ځه ښه دی، هغه د کور ګزاره پرې روانه یي. ډېره مننه، زه همدغه کافي ده چې د کور ګزاره پرې روانه یي. څه پیغام لري هېوادوالو ته چې یې وایې ورته؟ چې به ووایم؟ خو ورته ووایه چې تعلیم وکړئ، درس ووایئ، د خپله یا راشئ د خپلو وطني حاصلاتو استفاده وکړئ. دا خبرې ورته وکړه که نه؟
را سره اوسئ خپرونه دوام لري. خارق دی کنه څه وکړو دا خارق لګي سړي باندې دا سړي باندې ډېر خارق لګوي خایده خاصیت هم د لیړوګانو دی نو مالې دې خاصیت هم د لیړوګانو دی چې هغه ته لاس ویسي بس بیا د لاس ټوله ورځ خارق کوي. خارق دی تمام ورځ به ځان غری نه څه کال شفتالو حاصلات څنګه دي ښه دي کوم ځای ولا نه پوهېږو نو موږ خو نه وي راغلي خاطر د کار کوي باغ او کې کار کوو موږ خاطر د ورځ 100 روپۍ درکوي 300 روپۍ راکړي 1500 روپۍ ماشاءالله تعالی ډېرې پیسې درکوي دا ولې بس استادان یې که نه استاد په استاد خبره ده ها بس دې کې مستاذي په کار ده نو کوم استاد هغه به ښه ماشق کړی شاګرد دی هغه به ماشق کوي ها دا راته ووایه چې دا شفتالان خو به خورې د ورځې که نه او ډېر خورو لږ نه تا ته اجازه شته فول او د هغه دره مسله استاد یې کټ درنه کړي پیسې نه کټ کوي بیا به وایي ستا ټول شفتالان خو تا وخوړه خلاص نه دا خبره نه کوي مالکان خري خپله د کوم ځای یاستئ موږ کونړ یو کونړ کور هم په کونړ کې دي او دلته به م ځای نیولی که شپې هم دې باغ کې بس دلته شپې د باغ کې پاتې کېږو دا ډېره مننه هېوادوال ته څه پیغام لري بس څه پیغام پیغام ورکړه که نه چې شی ورکړه پیغام دا څه خبره ورته وکړه خبره خو م ډېر وکړه ها نور چې پیغام ورکړه نه دا خو د کونړ د ملګری که نه کونړ دی نورستانیان بیل دي تاسو د کونړ په کومه ساحه کې یاستئ موږ بره د غره علاقه کې دا ډېره مننه کور ودان بیا هم ستړي مه شئ ګرمي هم ډېره زیاته ده او اجي کاکا را سره ناست دی اجي کاکا په دې باغ کې کار کوي شفتالان شکۍ راټولوي یا دوی بیا فکر کوم ښکته ځای ته لیږي حاجي صاحب سره غږېږو خبرې کوو سلام حاجي صاحب په خیر یې وعلیکم السلام وروره ته ستړی مه شې په خیر رالې خیر اوسې مننه نوم مبارک دی زما نوم رحمان الله دی رحمان الله ډېر ښه اجي کاکا څومره وښیږي چې ته په دغه باغ کې کار کوي نو مونږ خو ټول عمر د دې باغونو کار کوو تقریبا دا اوس 15 ورځې وشوې چې دې باغ کې کار کوو ماشاءالله بیا ښه تجربه هم پکې لرئ وړاندې مې ولیدلې او دغه د راخسته و د شفتالو بېغامه د نوش جان کوو خوړه دې څنګه و ذایقه یې څنګه وه ښه سپیشل ماشاءالله ښه ښایسته ښه زبردست برابر دغه دا حاصل په څومره وخت کې رسېږي نو دا حاصل داسې یو 3 میاشتې اخلي ښه 3 میاشتې وروسته دا نو ورسېږي دا که نه ورسېږي ګرمي هم ډېره زیاته ده تاسو به هم طبعا ښه ستړي یاستئ بس څه وکړو نو رزق خو به ګټې بچو خامخا بس تاسو حاجي کاکا په دغه سپینه ږیره باندې همت کوئ همدا کافي ده هغه ډېر ځوانان په همدې ځوانۍ کې قلارې پراته دي وایي کار مار نشته خو تاسو بیا په دې عمر کې همت کوئ ستاسو همت واقعا د ستایلو دی چې تاسو خپل کور ته مړی حلال رزق ګټئ کارونه څوک یې کوي نه چې یو سړی ناراست دی که نه وایي کار نشته ګینې کار ولې نشته کارونه ښه شکر الحمدلله ښه ډېر دي وطن کې چې یو سړی کوي موږ چې دا کارونه نه بیا لکه مطلب ښار کې لاس ګاډی چلو خو کینو نه یو محنت پته کې په هر حال کې چې په هر حال کې او بالکل صحیح خبره ده تاسو حاجي کاکا دلته څو ساعته کار کوئ بس دلته موږ لکه ګاډی برابرونو که 6 ساعته کې برابر شو که 15 ساعته کې برابر شو فقط یو موټر بس یو موټر برابر و په یو موټر کې څو کارتنې ځایږي موټر کې 1.5 سل کارتنې او څنګه خلک به هم ښه ډېر راځي او بس خلک راځي او وړي ډېره مننه چې کاکا خیر اوسې دا راته ووایه چې دلته تاسې کار کوئ که نه په دغه کار ستاسې هغه د کور ضرورت پوره کېږي نو بس خپل څادر سره خپې غځو ګنې ضرورت خو لکه مطلب انسان خو ډېر حریص دی که نه که 1,00,000 روپۍ په د ورځې پیدا کړي 1,00,000 بیا مصرفوي خو بس موږ
خپل مطابق لکه مطلب بس هغه گزاره پې کوو بس په دې ساعت باندې شکر دی الحمدلله غلیان پې روان دی او زامن د شته چې کاکا او الحمدلله څو دانې دي 4 هغوی کار کوي هغوی مکتبونه وایي یو کار کوي نور مکتبونه اجي کاکا ډېر همتناکه سړی دی تاسې ګورئ په خپله لګیا دی په دغه سخته ګرمۍ کې په دغه باغ کې دا کار کوي خو بیا هم په هر حال کې چې دی په خپلو بچیو باندې تعلیم کوي وایي 4 زامن مې دي دی ګټي دلته چې هغوی فقط خپل تعلیم وکړي نو کوشش وکړئ هڅه دا وکړئ چې تاسې هم په خپلو بچو باندې تعلیم وکړئ ځکه یوازې همدغه تعلیم دی چې زموږ ژوند بدلولی شي څنګه بالکل صحیح خبره ده د تعلیم او د بې تعلیمه کس دومره فرق وي لکه اوس یو دیوال باندې اشتهار لیکلی بې تعلیمه سړی چې ورته وګوري ښایسته ګلان یې پکې رسم کړي دي او چې صحیح تعلیم یافته سړی نو هغه ویل که دا د پلاني سي اشتهار دی بالکل نو دا تعلیم والا داسې لکه بینای بالکل او د بې تعلیمه سړی لکه ړوند اوس الحمدلله ما په خپل هم تعلیم کړی دی که لیک لوس یو ځای کې منشیتوب میلاو شي بس یو ځای یو داسې ځای راشي چې هلته لیکلو څوک نه وي وایي لکه دا لیکل څوک کولی شي ویم راوړئ چې لیکل زما وویني وایي چې هلکه تا خو ډېر ښایسته لیکل کې نو یم بس دا خو د نصیب خبرې دي تعلیم هم شکر دی کړی دی بس داسې تر څوم صنفه پورې 8مه پورې 8مه پورې ماشاءالله ماشاءالله اجي کاکا په خپله تعلیم هم کړی دی کار هم کوي نو واقعا د دغه همت د ساري دی اجي کاکا ډېره مننه ډېر د نه په عذاب هم دلته هوا هم ګرمه ده که نه موسم ګرم دی نه داسې خبره نشته په تا هم خولې راماتې دي په ما هم خولې راماتې دي وروستیو کې هېوادوالو ته که څه پیغام لرې مهرباني بس هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې یو اتفاق وکړي خپل همت وکړي همت د لاسه ورنه کړي لکه ډېر زه داسې وینم چې ښه ځواني ښه دغه وله ورکړي او بس سوال کوي نو د سوال کولو نه همت ښه دی بالکل بالکل پوه شوې او باید خپلو کې اتفاق وکړي یو بل ته کنده ونه ګوري بالکل بالکل زموږ هېوادوالو کې دا مصیبت ډېر زیات دی چې لکه مته یو بل ته کنده ګتل دا ډېر غټ جنجال دی غټ جنجال دی باید په یو بل باندې رحم وکړو یو بل ته لاس ورکړو یو بل راجي کو یو بل راجي که موږ یې ونه کړو نو څوک پردی خو یې نه کوي ډېره مننه بس دا مې هېوادوالو ته خصوصي پیغام دی چې یو بل لاس ورکوي انشاءالله چې پیغام د ټولو لیدونکو واورېده زه باوري یم همدغه لیدونکي به دا په خپل ژوند کې عملي کوي او په همدې به موږ هم کار کوو تر څو چې هېوادوال په یووالي سره کار وکړي یو بل ته لاس ورکړي یو بل له پامه ونه غورځوي ډېره مننه چې کاکا خیر اوسه کور مودان بل هېوادوال مې تر څنګ ولاړ دی دی هم په دغه باغ کې کار کوي دغه شفتالو راټولوي له دې ځایه بیا دوی ښکته لیږي چې تر څو هلته پیک شي له ده سره غږېږو سلام ستړی مه شي سلام نو جوړې په خیر خیر اوسې مننه نوم مبارک دی لیدونکو ته واخله نوم مې نیاز محمد دی نیاز محمد څومره وخت کېږي چې په دې باغ کې کار کوي یو 8 ورځې کې یو 8 ورځې کې کار شروع کړی دی زه ښه ده چې مسخت کار روان یم دا کافي ده که نه الحمدلله په دې کار کې به تاسو ډېر ستړي مه شئ ځکه یو خو ګرمي ده او بیا ستاسې کار هم سخت دی راټولول د دې ځای نه بیا هلته لیږئ که نه خامخا سړي بیا څه پکې په دې ستا شکر چې کار پیدا شو افغانستان کې کارونه نشته دی او موږ چې کار اړ دی کې هر رقم کار یا موږ وکړو یو حلال روزګار ځان پیدا کړو شکر دی په دې ساتي بس همدا د ویاړ ځای ده چې تاسې همت کوئ په کار مصروفه یاستئ یو څه کار پیدا کېږي له دې نه غیر که نه چې مثلا دا باغ نه و د هغې نه مخکې تاسو څه کوئ هغې نه مخکې هم دغه د لاسو کار کولو کوم ځای کارمار پیدا کړي هم هغه کوو او نور کارونه مارونه کورنۍ به څومره فامیل دی تاسې یو 10 نفر فامیل شو 10 نفره کار به یوازې ته کوې کورنۍ سپارس به هم یوازې ته او زه مو بس الله دې ستاسو په کار کې برکت واچوي راځه زه هم تا سره نن لږ کار کوم کار به در باندې لږ کم کوم ما ته یې مو ښایي چې زه هم راټول کړم او دغسې دغه کې ور واچوم دا ترکه ده دغه ماته دغه بوشکې دي تاسې ګورئ نو په دې کې دوی دغه شفتالان راټولوي او بیا هلته وړي دلته یو څو دانې پکې پراته دي زه یې له کاره ونه باسم بیا به دغه غوسه نو راځم داسې به ځو او روانه کې به خبرې هم کوو ته دې هم کار کوه ما له هم طریقه وښایه چې تر څو په دې کې زه هم برخه واخلم که نه دا راته وایه چې کوم بوټي ته ودرېږو دې بوټي ته به ورځو قاري صاحب
راکه بوشکه چې ډکه کوم راکه دا راته وې بوشکه واخله ډکه کا بستا جامع نه وکی او کنه ټول ګرد او ګرد باندې کی خارخ باندې منو لګي شفتالان هم خارخ لري داسې خارخ لري چې بالکل بس خارخ ډېر مردار ها بیا به زه لاس نه ورولم نه بس خالي بس ته مونږ ته ګورو مونږ باندې کار وکړو خارخ نه پکې ځان وساته دا د ورځې تاسو تقریبا څو کارتونه شفتالان برابروي راټولوي دي ځان دغه 200 شاوخوا یا 1.5 کله 1.5 شکار کار پورې دغه نو ګورو باغ ته ګورو ها کوم چې ضرورت یې ما غشنه شفتالان خو ډېر نه خوري بس کوم ځانه تمړ کیږي خرو کنه هغه ته اجازه ده خفول یو چې لاس کې دین څنګه خوري دغه یو ډوډۍ په ځای خوري ولې مو ورته راشته السلام علیکم بخیر خیر سره خده خو تاسو شفتالان خستلو ته راغلی یاست او که نه مونږ هم د باغ والا خدام دې باغ والا یې او ماشاءالله تاسو هم بیا خړې شفتالان خورئ ماشاءالله او ولې نو خورو حاصلات څه کال خدي خدي ان شاء الله تر اوسه به مو څو کارتنه لګلي نور ولایتونو ته منډوي ته کابل ته لیګو 2000 کارتنه بم لیګلی شاته تر اوسه پورې او نور به څومره پاتې په دې باغ کې څلور 15000 کارتن به ان شاء الله ملمنو ته برخه ورکوي او ولې مخه داسې نشي ملمانه په وچه پلان داسې ولېږي نه چې هر څوک راځي خوراک پکې شته دی ان شاء الله نو بس همدا ښه ده چې ملمنو ته مېلمستیا ورکوي او ولې نه همداسې خوشې په خوشې دغه نه کوی نه شړی نه ولې نه چې هر څوک راشي خوراک دانې ورکوو خوري دلته چې هر څوک له دې کاره خو راضي اوسئ انشاءالله چې حاصل هم ډېر شکر الحمدلله دا خو به مخکې د نور هیوادونو نه افغانستان ته نه راتله که راتله مخکې به راتله پاکستان نه دا 2 کاله وشو اوس نه راځي اوس خو لارم بنده ده تیر کال هم نه راغلي هغې نه مخکې به راتله بیا به د دې حاصلات په وطن کې بیا ښه شوي بازارونه به یې ښه شوي چې دا غیزې بنده اوس ښه دي ځکه پاکستان چې به راتله د داخل زموږ هیواد کې چې کوم میوه‌جاتو تاثیر به یې په ده خامخا اچوي که نه بازار باندې به تاثیر څه کال خو دا ډېر ګران نه دي قیمته خو نه دي ډېر نه دي ډېر قیمته نه دي بس کارتن په څو دی 200 پورې کارتن هرڅي ښه بیا څومره وي پکې شپږ نیم کیلو داسې راځي اندازه ماشاءالله ماشاءالله ډېره مننه هیوادوال ته څه پیغام لرئ نه خیر وسه بس چې څوک راځي چا کار له شلتالان ورکوو خوري هېڅ خبره نشته دی خپل وطن حاصل دی داسې مو یې وګوره بیا به ټول نه دغه راخوشي کابل به هم ټول راخوشي قندهار به هم ټول راخوشي چې زلته فري دي مېلمانه دي نو نه هېڅ مشکل نشته دی بس الله پکې برکت اچوي څه خبره نشته دی بس همدا کافي ده چې سینه دې ورته غټه ده زړه دې ورته غټ دی انشاءالله وایي چې اوښان ساتي دروازې به دنګې بس تاسې ورته دروازې ښه دنګې ساتلې دي بلکل که یوه خبره سره وکړو دا د افغانستان عموما ټول خلک ډېر داسې مېلمه پاله خلک دي مېلمنو ته خوشحالېږي قدر او عزت یې کوي خو دا په نورو هېوادونو کې نشته دا به زموږ په هېواد کې ده دا زموږ د هېواد یوه ځانګړنه ده که نه ډېره مننه تاسې وخت مو ونیو خیر درنو هیوادوالو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما زلمي ځای درته چمتو کړه د کمرې په برخه کې را سره پژواک صاحب و زموږ د سفرونو په دوام موږ راغلي وو د کامې ولسوالۍ ته دلته دا چې د شفتالو حاصلات رسېدلي وو په دې مو ځانګړې خپرونه برابره کړه دوی له خپلو کارونو خوښ دي څه کال د دې باغ حاصلات ماشاءالله ډېر ښه دي تقریبا 2.5 زره کارتنې دوی نورو ولایتونو ته لیږلي دي په همدې ترتیب په باغ کې که موږ وګورو اوس هم په اکثره ونو کې ښه ډېر شفتالان شته پاتې دي ښه ذایقه هم لري ښه خوند هم لري نو د خپرونې وروستۍ برخه ده فقط تاسو دومره وایم چې تاسو کوشش وکړئ دا وکړئ چې له خپلو وطني تولیداتو له خپلو وطني حاصلاتو له همدغه استفاده وکړئ چې ګټه یې موږ او تاسو ته رسېږي زموږ وطن ته رسېږي بل له یوه جي کاکا سره هم په دې خپرونه کې موږ مرکه وکړه
پیغام یې ماشاءالله ډېر ښه پیغام وړاندې کړ. تاسو مو غوښتنه دا ده چې کوشش وکړئ یو بل ته لاس ورکړئ، یو بل راپورته کړئ، نه دا چې د یو بل پښې ووهئ. نو خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو، تر بیا چې زه زلمی ځل ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. تاسې په لوی بخونکي خدای سپارم. ښې چارې، ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله.